اولنے سڑے بدور نبوت د جناب رسول اللہ کے ابو بکر ہو چاگه ایمان رو اولنے سڑے عزیزانو شروع شوا خلق ته پتہ ولګي دا چې دا محمد عربي صلی الله علیه وسلم دا خدای دعوت خلق ته ورکي او وایي چې دا ستاسو ټول خدایان چې دي دا غلط دي او خدای یو دی تاسوي خلق خلاف په دارالندوه کې میټینګ وشو ابو جهل سردارو او عمر فاروق هم پکې وو منبرانو تاسو د یو محمد عربي علاج نشي کولای چې زمونږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وای دا بوتان چې زمونږ پلار او نیکه په دې لار تیر شوی دي دا ټول غلطو او د اوس د یو خدای دعوت خلق ته ورکړي ابو جهل کته عمر فاروق ته واورا ځان تډیر تکړه او باتور خان و عمر فاروق را پاسه دا خبره وکړه تور راوستا و زما د پلات او منات قسمی چې دا تور به الا پتی کی کیا چم چې د رسول الله سر په کټوم بل راو تور راوسته دا اور روان چې زه د پیغمبر سر پرې کوم لار کې یو صحابي په مخاوره عمر خیر خدای دې په غصه ولار پردا هغه شمع چې تاسو پتنګان یې ما پلاتو منات قسم خورلے دے چې دا تورا با علا پتی کی کیا چوم چې دا غصر پکی ٹنبلے راوڑما اصحابی ورطوی جا عمران تداغ شم مرکول ترالے زمادی پا خدای قسمی چې دا غشم رنا خستا کورتم تلیدا کورتا ورشد کور حال والا کور ته په منډه راغی دروازه بنده خورې لګیا د دننه قرآن لولي او دا آیات وایي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق دروازه وټکوله خورې والا دروازه یې لرې کړه ورته وی دا تاسلستو ورور ما خو څه ندی وی رانی ولې دا ولته بیوخه په د پاساو خیراغه غیم هوا ستړی شو ودرې دو داس آکڑا ہوا ودرې دو آکڑا ہوا زوت بس آکڑا ہوا آکڑا ہوا داغه د شان سره ولاړ دی خورې ورته له عمران نور می موران و بس تړې وته عمر تا خو خپل کار وکړو زما یو څو خبره واورا و عمر کزدی هو علم تمرور و زدی خورما د دنیا دستور داده چې خرونه پاسي خويندې وਹੀ فکر نشته اے عمر استاو زما په منځ کې ترن نه پوره ضرور ګیرای او د خور ګیرای تعلق او د نن بعد اے عمر استاو زما په منځ کې د کفر او د اسلام تعلق نن مسلمانه شوی خور عمر غوندې رور تدل راشه زمونږ د خور خويندو مېندو حال نن مسلمانه شوی او ورته اے عمر ستا پشان زرگونا عمران یو طرف تا او یواز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بل طرف تا واللہ کمی اسکڑے عمر تاسی ولارو یکدم سرنگون شو او پجڑا شو خوری دا گریوان نونی وا ورتلو خوری استاد د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وی چې دا زماراتلو نه مخکې د کوم قران وینو لګي بیا وایا په دنیا کې داسې کلام وی لکه قران چې داسې مذهب د بل کلام وی لکه کومه مزه چې د قران
زمازیزانو لاړه خلق مړشو چې د چا شان گریوان نه نیولې ده جو خوري استاد د محمد رسول الله په خدای قسم وي چې کوم قران دی زمارات لو نه مخ کې وی لګي بیا وایا خور ورته وي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق په جړا شو خور ته وې ستانه په خدای قسمی ما هم هغه چاله بوزا چې چا داسې مزیدار قرآن تا ته خودله خور اورور په دې جګړه دي او جناب محمد رسول الله په سجده پروت دی او دعا کوي اللهم ايد الاسلام باحد العمرين اے اللہ دے اسلام لا مضبوط کا پیو د عمرینو یا اللہ یا ابو جہل مسلمان کا یا عمر مسلمان کا خور ور سره دا وینه تی بیگی سری شو کېدلې ده سردار کونین تجرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاسه و عمر د خدای بنده پیاس جګړه لراله و یا رسول الله جګړه لنه امراغله دل راغله چې کوم قران دې زما خور ته خودله غماته مخایا سردار کونین ورته وی چې عمر ته وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله عمر فاروق چې اسلام وروړي سردار کونین ته وی چې یا رسول الله ډېر زر کوا مال په اسلام کی ډیوټي حواله کا ما په کفر کې یو غنټه ما بس نه دا تیرا کړې ما په کفر کې یو سات ما بس نه دے تیر کړې بلکې د کفر د ترقې کوشش میں کړې دے یا رسول الله اس په اسلام کی ډیوټي را حواله کا اسنه چې په اسلام کې یو غنټه را باندې بس تیر شي نو بیا به خدای له جواب ورکول نشما عزیزانو عرض داو عمر فاروق ته جناب محمد رسول الله وای چې عمر په کفر کې د اسلام دورانولو کوشش دی کولو او د اسلام د نومو نشان مټاولو کوشش دی کولو اوس په اسلام کې با چې چرته وانځه ګوري التب جمعات جوړوي جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا فیض نبی سے صاحب ایمان بن گیا کافر تکل میں آج مسلمان بن گیا عزیزان ابو جہل لعین تا پتو لگے دا چې عمر بجائے د پیغمبر د سر په ګناه خو مسلمان عمر فاروق را منډه کو د کعبه په خوا کې ودرې د اعلان یو تور ور سره دا چې واورو یو د مکه لوی سردارانو لوی رئیسانو دلنا عمر مسلمان شو سمره کوشش په چې د کفر د ترقې د پاره کړو ان یو بلک بزیات د اسلام د پاره کوم او کم کړتو کو نو تاسو سرونه به یاد کړئ زمازي ځانو دا ابتدا او آغاز د اسلام نیمش پدا بار رهوت نیمش پدا ګرځي دیوال ته وګنی دروازې ته وګنی دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته ځکه چې زما په حکومت کې
که په یو کور کې هم چاته تکلیف و جواب به زه بار وتو د خار نه بار وتو یوازې نیمه شپه ده او یوازې د خار نه بار وت څه ګوري چې یو سړی ناست دی د جونګړې په خوا کې او جاړي او ډېر جاړي عمر فاروق ورته وی بچیا ولې جاړې اثری ورته داسې وکتلې زکا کا لار لنډه وه څه د غریبانو په زخمونو مالګې دوړوي پوښتنې څه لکې خو زه لار وه عمر فاروق ورته وی چې جاړې ولې کېدی شي چې تا ته داسې تکلیف وي چې زه یې رفع کولی شمه اوس سړي ته دا څه پته ده چې د امیر المؤمنین دی مسافر ورته وایي چې په دې جونګړه کې مې دننه ښځه ده او هغه بیماره ده او هغې ته درد زی لګېدلی دی بچی پیدا کېږي په دغه ټایم کې زه ورنږدې کېدی نه شم او بله ښځه شته دی نه غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نهر ما نه مې د ډاکټرې وشته او نه مې د دایڼې وشته نه را سره څوک راځي چې په دغه وخت کې مې د دې ښځې خدمت وکړي نو جاړم ځکه چې هسې نه چې چېرته مړلی شي الله حضرت عمر وی ستا ښځې ته د خدمتګارې ضرورت دی ویلی وی یو منټ په یو منډه کور ته راغله او خپله ښځه یې راپاڅوله څه چل دی ویاله بیبي زر کوه په خدای قسم چې الله پاک د جنت دروازې درته کولاو کړي دي د داسې لوی خدمت موقع درته په لاس دروستې ده چې شاید چې په ژوند کې داسې موقع درته بیا پیدا نشي د یو غریب ښځه د بچی پیدا کېږي که دې وخت کې څه ضروري د ښځو څه څیزونه میزونه یې هم ځان سره راوړل حضرت عمر بی بی قجوری او ستوان را واغستا او عمر مخی او خزای ورپسی او پدی میرو کی منڈی ہوئی عمر چه ورسیدو دا غریب جنگلی تا بی بی چه دن نکولنو لاس نیونی وال ورته وی او بی بی استادی دا خدای پزاد قسم وی چه دا دی غریب دا خزی داسی خدمتو کلکا چه دی خپلا خور او یادی مور وی بی بی دن لارا عمرم بار پس مکا آغا مسافر سرکینا دیر سات تیر چه وقت تیر شنو بی بی دننا دا عمر فاروق آوازو چه یا امیر المومنین مبارک شا ورار دی پیداش مبارک شا ورار دی پیداش آبار چکم غریب سڑے ناس تا پر ایک دیدوش چه تا امیر المومنین دی خزم دننه په لرزان شو چې بار امیر المؤمنین ما تراغله او تا د امیر المؤمنین خزه زما دومره خدمت وکړو خزه او خاوند باندې لرزاو لګید د خزه ایمان تا وګوره چې د مزدور بچی ته د میړه وراره وي نن به د مزدور بچی ته د خان خزه د هغه وراره وي عمر فاروق اگر مزدور رفیقی لگیا دن عمر ورتوئی چی بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا غلامی کی سنت شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا وہ مسافران کزد غریب و خدمتگار نہیں زد غریب و همدرد او پنی مشپا میں خزد غریب و خدمت لنوی راوستے نو نن بزمانا ما دا محمد رسول اللہ دا غلامانو پلست کی لکلے دانن چیز عمر ما او پا دنیا کی ملو یا سلسلہ دا پا خدای قسم چلو اکڑے خدای زکایم چیزان خاوری گنما تاسو خیال تا حضرت عباس راغے دعوی اکڑا پا امیر المومنین عمر فاروق بان عدالت کی چه حضرت عمر زمان دا کور پرنالا غرزو لینا مجسٹریٹ
امن واستولو په امیر المؤمنین پسې چې عدالت ته پیش شا. امیر المؤمنین را روان شو او عدالت ترا قاضی ناس دے و امیر المؤمنین ولاړ دے. وی حضرت عباس پتا دعوی کرے دا چې ته زما د کور پرناله غرزولې ده، جواب وکا کني قیدوم دے. امیر المؤمنین ورته وی چې دا پرناله ما ځکه غرزولې ده چې دې پرنالې کې او په بچرات له د باران نو د مسجد نبوي دیواله والو نو دیواله خرابولو نو ځکه ماوي چې دا پرناله او غرزوا. حضرت عباس ته وی چې استوایا. حضرت عباس وی په عدالت کې چې دا پرناله ما د محمد رسول الله په حکم په دغه ځای کې لګولې وا او په دغه وخت کې د مسجد نبوي دیوال موجودو. کده دیوال وجوه نو پیغمبر پکارو چې ویلی وی چې دلته ملګوا کم شي چې پیغمبر لګولې وی عمر استا حق نشته چاته وغورځي. حضرت عمر ته عدالت وکړه چې پرناله به لګي یا به سزا درکاو. ما عمر فاروق وی چې عدالت دا فیصله کوي کدا فیصله ز پخپل وکم. عدالت ورته وی چې ته وک وی دا پرناله چې زما د محبوب په حکم لګېدلې وه نو سزا یې دا ده چې اوس دا عباس په زما په دې اوږو باندې خپې کېږدي او دا پرناله به بیا په دې خپل ځای باندې ولګوي. امیر المؤمنین د جهان د تمام عرب او عجم امیر او سردار آغا حضرت عباس پوگو باندې سوری او ورته وی چې دا پرناله بیا په خپل ځای باندې ولګوا. عدل او انصاف دی ته وایي. کته واقع د ملک سربراه نو تبع عمر فاروق غوندې د شپې ګرځي. نیمه شپه ده یو کور کې بڼ کیږي غوږې ورته ونی چې غوږې ورته ونیو نو یو ښځه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي. په کور یې نښه وکړه. سبا هغه ښځه دربار ته وغوښته. بیبي تا بېګا ولې جړل؟ وی صاحب زما خاوند تا غذا ته استولی. وی څومره موده وشوه؟ وی یو کال وشو. عمر ورته وی ته کښېنه لږه بیبي زه راځم. عمر کور ته راغی. خپلې ښځې ته وی چې بیبي په دې مې پوه کا چې ښځې سره څومره موده خاوند نه نو دا ګزاره کولی شي. نو بیبي ورته وی چې 4 میاشتې نهایت 6 میاشتې دومره پورې د ښځې وخت تېرېدی شي. حضرت عمر راغی سرکاري آډر یې وکړو چې څومره کسان غزا لځي او چې 6 میاشتې تېرېږي فوراً به کور ته واپس راځي او د هغې په ځای به نور سړي بیا ځي. او بیبي ته یې ووی چې نن سبا به ستا خاوند واپس سپیشل سړی ورپسې ولېږلو او د محاذ جنګ نه د هغې مېړه واپس کور ته راوست. د یو غریبې ښځې بیا د شپې ګرځي. غوږ به داسې دروازې ته کېښو چې دې کې هسې نه چې څوک فریاد کوي سبا به ما نه خدای تپوس کوي. یو کور دی د مور او لور پکې جګړه ده. مور یې وی پایو کې اوبه واچوه. لور یې وی حضرت عمر حکم کړی دی چې پایو کې اوبه وانچوه. مور یې ورته وی عمر نیمه شپه ده چېرته اوده به پروت دي. لور یې وی مور خبره ټیک کې عمر به اوده پروت دي خو د عمر خدای خو اوده نه دی. د عمر خدای خو ما ته ګوري. زما عزیزان د کم حاکم په زړه کې چې د خدای یاره وه والله العظیم هغه ویمنه او د خلقو پړه کې د هغه یاره دا امیر المؤمنین دی. بله شپه بیا ګرځي لګیا دی. د یو ونې لاندې یو ښځه پرته ده. کټوه یې ایښې ده په نغري باندې. کاڼي پکې اچولي دي. ماشومان 3 بچي ورته پراته دي.
چې ماشومان لوګه تنګ کی